ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. پدی آیت کریمه کی زجر دے پا استعجال دا عذاب باندے چې مشرکین د پیغمبرنا عذاب د الله پتا دی سره غواړي چې په موږ باندې زر عذاب نازل ک. نو الله جل شانه جواب ورکړي ک چرته نیټه د عذاب مقرر نه وي نو خامخا پتا سو براغلې وي، لیکن الله جل شانه د هر شي د پاره نیټه مقرر کړي او ټاکلې ده. خو الله وی ګور نه چا په برازي در باندې یاد ساتي ښه په داسې حال کې به در باندې عذاب زما راشي چې بیا به پوهېږم نه. ویستعجلونک او په تلوار سره غواړي ستانه بالعذاب عذاب ولولا اجل مسمن کچرته نه وی نیټه مقرر لجاءهم العذاب نو خامخا راغلی به وی په دوی باندې عذاب وليأتينهم او خاما خراب شي په دوی باندې راضي به الله وي ګوري بغتة ناچا وهم لا يشعرون او دوی بنه پويږي. يستعجلونك پتا دی سره غواړستانه بالعذاب عذاب وان جهنم وبشك جهنم لمحيطة خاما خراغيرون کې ده بالکافرین کافرانو لرا، یعنی که د دنیا عذاب را نشي نو د آخرت خو به خامخا راځي کنه. الله وی وان جهنم لمحيطة بالکافرین، بشک جهنم راګیرون کې د کافرانو لره. یوم په هغه ورځ باندې یغشاهم چې پټ بکی دوی لره العذاب عذاب. دا د مخکې لمحيطة تفصیل دی چې جهنم راګیرون کې د کافرانو لره څنګه به راګیر کی. والله یوم په هغه ورځ باندې یغشاهم چې پټ بکی دوی لره العذاب عذاب من فوقهم د دوی د پاس طرفنا ومن تحت ارجلهم او د دوی د خپو د لاندې طرفنا ويقول او الله به فرمای ذوقوا اتسکای ما دلته یو لفظ مقدر دی جزاء ما اتسکای سزا د هغه څه کوم تعملون چې تاسو وکول دا ستاسو د اعمالو سزا ده. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعة فإیای فاعبدون. دی زینت څلورم باب دی د سورت تر آخره پورې. پدې کې اول خو ترغیب دی، اول ترغیب دے ہجرت کولو لا پڅلورو طریقو سره الله وی هجرت وکي. بیا دری عقلی دلائل ذکر کیږي، بیا څلور زجرونه ذکر کیږي او په اخره کې ترغیب دے عمل کولو لا. یا عبادی الذین آمنوا، اے زما مومنانو بندگانو، یا عبادی اے زما بندگانو، الذين هغه کسان آمنو چې ایمان راوړې دي، ان ارضی بیشک ازمکا زما واسعه فراخدا فإیای فاعبدون نو خاص مال عبادت کوي. دا اول ترغیب دی جهاد له الله و ازما زمکا فراخدا. نو کڅوک تاسو په یو ځای کې عبادت کولو نه پریدي بل ځای لاړ شي، کبل ځای کې نه پریدي بل ځای لاړ شي، لیکن زما دین بن پرې دی، ملک او وطن پرې دی، خو دین زما بن پرې دی. وی پای گدا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست. د فقیر او د غریب سړی خپې ماته نه دي او د الله ملک او زمکه تنگ نه ده. نو چې یو ځای کې خلک په دین باندې عمل کولو ته نه پرې دی بل ځای لاړ شخه. اے زما مومنانو بندگانو بیشک ازمکه زما واسعه فراخد فإیای فاعبدون نو خاص مال عبادت کوي. کل نفس ذائقة الموت. دا دویمه طریقه د ترغیب ال الهجرت. الله وی ګوره کته هجرت په دې خاطر نه کې چې یاره
مړ نشم چرته هجرت کې سړی خامخا تکلیفونه په لارې کې مشکلاتو سره مخامخ کیږي مړ نشم نو الله وي مرګ خو به در باندې ورځ خامخا راځي نو که هجرت اونه کې ولې د مرګ نه بخلاص شي څه د مرګ نه خو خلاصې اسم نشته د خامخا به مړ کېږي خو هجرت وکا کدا الله په لاره کې مړ شنو اجر خو به درکې کنه کل نفس هر یو نفس ذائقة الموت سکون کې د مرګ دی ثم الینا بیا من طرف ته ترجعون تاسو برا وګرځول شي الله وي من لبر راځي خامخا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا دا دریمه طریقه د ترغیب ال الهجرت مهاجر وی کزه هجرت وکم دلته می کور دی بنگلا می دا او کاروبار می دی دا برنه پاتیش نو الله وی ته هجرت وکا زب په جنت کې تعالی د دې کور نه خيسته مانی او خيسته بنگلې درکم خا نو هجرت وکا د الله دین لپاره دا دریمه طریقه د ترغیب ال الهجرت والذین وهغه کسان آمنو چې ایمان راوړې او عملوا الصالحات او عملونه کړي دي نیک لنبوئنهم خامخا من بزئ ورکو دوی من الجنه د جنت نا غرفا بنگلی تجری چې بېګ بمه تحتها الانهار دا غلان دي نیرونا خالدین فیها همیشه به پاغي کې نعم اجر العاملین ډیر خدای ثواب د عمل کوونکو الذين هغه کسان صبروا چې صبر کړي او علی ربهم او خاص په خپل رب باندې او توکلون ځان سپاري دو صفاتونه ذکر کړي یو صبر او بل توکل کول زکه چې په هجرت کې دا دو صفاتونه ډېر ضروری دي یو صبر کول د هجرت په کړهونو باندې او دویم چې کله سړی هجرت کوي نو توکل په الله کې ځان په الله سپاري زکه چې کور پرې دی کله پرې دی کاروبار پرې دی نو توکل په الله کې نو ځکه دا دوه صفاتونه ذکر کړو وکأي من دابة لا تحمل رزقها دا څلورمه طریقه دا د ترغیب ال الهجرت چې مهاجر سره د خپل رزق د کاروبار او د ډوډۍ غمی چې کور کله وطن پرېدم نو ډوډۍ به کم ځای نه پیدا کوم نو الله وی اے انسان ډېر مرغان دي چې هغه د خپل رزق بوج نشي پورته کولای خو زه ول الله وی رزق ورکوم نو چې مرغان ولای ورکوم ته چې د الله د دین لپاره قرباني ورکې هجرت وکې نو طالب څنګه نه درکوم وکأي من دابة او ډیر د زنده سرونه لا تحمل رزقها طاقت نلري رزقها د خپل روزي پیدا کولو ډیر زنده سر الله وې د سیدي لا تحمل چې نشي برداشت کوله طاقت نلري د خپل رزق الله يرزقها الله ول رزق ورکي واياكم او تاسلم درکي وهو السميع العليم دا الله اوریدونکې دې پوي دې په هر یو شي نو مقصد دا شو چې اے مهاجره پدی وجه هجرت م پریدا چې بیا به رزق زما څنګه ډوډۍ او چې او غوړی دا به کم ځای نه پیدا کوم نو الله وی زبې درکم یو حدیث کې مراغلی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای وې کستاسو یقین په الله باندې دسي برابر شي څنګه چې پکار دی که صحیح یقین تاسو په الله جوړ شي نو الله به تاسو له دسه رزق درکې لکه څنګه چې الله مرغان ول ورکې ښه تغدو خماسا وتروح بطانا کله چې سبې د خپل جال نزي نو وږي خېټه اوزي یو شیم په خېټه کې نه خو چې کله بیرته به غیرا واپس کیږي ځان موړ کړي بچولې مراوړي ځان سره دا د کم ځای نه دکانداری کړي نه دې کانی کړي او نو دیړیو مزدوري الله ورکړي خل ولا ان سالتهم دي جنو ذکر کیږي درې عقلي دلایل ښه او دا د سي دلایل دي چې مشرکان هم مني ولا ان سالتهم او کته پختنه او کې د دې مشرکانو نه من خلق السماوات والارض چې چا پیدا کړی دي اسمانونه او زمکا وسخر الشمس والقمر
او چا تابع کړي دی دا نور او سپوږمۍ وسخر الشمس او تابع کړي دی نور او سپوږمۍ د خپل حکم کته ته پښتنه او کینو لا یقولن الله خامخا دوی به وی چې الله یعنی دویم دا خبره مانی چې زمکه اسمانونه الله پیدا کړی دي نور او سپوږمۍ الله مسخر کړی دي د خپل حکم فانا يؤفكون څنګه دوی اړولې کېږي د حقنا پدې کې څلور شی نه ذکر شو زمکه اسمانونه نور او سپوږمۍ زکه د دې ټولو تعلق د رزق سره د مخکې مسله د رزق بیان شوله اسمان نه الله اوبرا وری پاغي سره بوټي را زرغونیږي او زمکه چې د دې فصل لا زرغونیږي په نور سره میوي پخېږي خغلي او سپوږمۍ سره پدې کې خوندونه او ذایقې پیدا کیږي نو څلور اسباب د رزق ذکر کړل ورپسې موي الله يبسط الرزق الله فراخ کوي رزق لمن يشاء چاله چې خو خشي من عباده د خپل بندگانو نه ويقدر له او تنگي ورلا یعنی رزق فراخي او تنگي د الله سره ده نو باید چې مهاجر د رزق پروا او نساتي ان الله بكل شيء عليم بشک الله په هر یو شی باندې پوي دی ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء دا دریم عقل دلیل دی کته پختنه او کې د دوی نه من نزل چې څوک را وری من السماء د اسمان نما ان ابو فاحيا به نشنکی پدی سر الارض ازمک من بعد موتها رست د وچوالي د ازمکینه دا کار څوک کوي لا یقولن الله نخامخا دوی بووی چې الله دې دا کارونه الله کې مشرکان هم مني قل او ای پیغمبر الحمدلله چې دومره هم ومنل چې دا خو معنی چې بارانونه الله را وری فصلونه الله را زرغونای نو دومره خبره چې ومنل قل او ای پیغمبر الحمدلله ثنا بیان کړه الله شکر وکړه یادا معنا دا چې هر کله د الله صفاتونه بیان شول نو اوس دعوه کوي چې ټول صفاتونه خاص د الله سره دي بل اکثرهم لا يعقلون بلکې زیات د کفارونو عقل نه لري وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب دي زینو زجرونه شروع کیږي اول زلجر دی په محبت د دنیا باندې الله وی دنیا سره مینه مکه وی دنیا فانی ده وما هذه الحياة الدنيا او نه دا ژوند دنیوي الا لهو مگر مشغله دا ولعب او لوبي ټوکی دي الله وی د دنیا ژوند دا خو مشغله ده لهو دی له لیکي چې سړی پکې د سلګ غوندې سات تیر کې او ختم شي ځان پکې سړی مصروف کی او لعب دی له وی چې د سلګ غوندې خوشحالي پکې خو بیا ختم شي لهون کې صرف مشغله خوشحالي پکې نه خو صرف سات تیری او لعب کې د سلګ شان سړی خوشاله شو به ختم شي وان الدار الاخره یقینا کور رستنه لهي الحيوان دا پورا ژوند دی کامل ژوند خو الله وی د اخرت دی ګورې د دنیا دا ژوند چې دا خو د کړهونو نه ډک د ستړیا نه ډک ژوند دی صحیح ژوند چې دی الله وی وان الدار الاخره او بشک کور رستنه لهي الحيوان دا کامل ژوند دی لو كانوا يعلمون كدوي پويدين فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين دا دویم زجر دی په شرک کولو باندې دا مسله مخکې بیا بیان شوې ده چې مشرکان کله په کشتۍ کې سوار شي او اوا په ګډه وډش د کشتۍ د ډوبېدلو خطر پیدا شي نو الله له اوازونه کوي خپل خدایان ته هیر شي خو چې کله الله ول خلاصې ورکړي دوی بیا شرک کوي فاذا ركبوا في الفلك چکل دوی سوار شي په کشتۍ کې دعوا الله رب الله مخلصین په داسې حال کې چې اخلاص کوي له دی الله د پاره الدین په بللو کې صرف الله له اوازونه کوي فلما نجاهم هر کله چې الله دوی اخلاص ورکړي ال البر وچلا اذا هم یشركون په دغه وخت دوی شرک کوي ليكفروا بما آتيناهم دي ليكفروا کلام د عاقبت د پاره د خد الله می عاقبت وي انجام دا دي ليكفروا چې دوی انکار کوي دوی ناشکری کوي بما د هغه نعمتونو آتيناهم چې موږ ورکړي دي د انجام دی چې دوی ناشکری کوي بما د هغه نعمتونو آتيناهم چې موږ ورکړي دي
وليتمتعوا او د دې د پاره چې مزي والی د دې فلما نجاهم سره لګيږي چې الله خلاصې ولي ورکي چې الله له معلومات دې چې کزه دوی خوشی کم دوی به بیا هم شرک کوي نو الله بیا نجات ولي ورکي نو وليتمتعوا د دې د پاره چې دوی مزي واخلي فسوف يعلمون زرده چې دوی به پوي شي اولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم دا دریم زجر دی دریم زجر دی چې مشرکین به د دې حرم د امن او د خوشحالۍ نسبت خپل معبودانو لکو مشرکان نو ویل وي په دې مکی کې چې امن دی او دی چې الله عزت ورکړي دی وای دا زمونږ دی بوتانو دا کار کړي دی چې دالات منات او عزا وغیرہ دي دا کار کړي دي نو الله جل شانه پیرت کوي الله وی دا کارونه زما دي حرم لمه امن ور کړي دي دا ما کړي دي اولم يروا آیت وینو ګوري ان جعلنا چې بشک ګرځولې دي من حرمن حرم د خانه کعبه نه ګر چا پیر څخه حدود دي امنن د امن والا دا د امن والا دي زکه دي چې ښکار کول د دې ځونی بوټي کټ کول دي چې قتل او جنگ کول ټول من دي ويتخطف الناس او تختول کیږي خلق من حولهم د دوی د غیر چاپیرنا خوشان خلق تختیږي یعنی ډاکی دي غلاګان دي قتلون دي او په حرم کې امن دي اف بالباطل آیا په باطل خدایانو باندې یؤمنون دوی یقین کوي وبنعمت الله یکفرون او د الله د نعمتنا ناشکری کوي په باطل خدایانو باندې دوی یقین کوي پلات منات او عزا باندې او د نعمت د الله نه دوی یکفرون انکار کوي یعنی دا نعمت خود الله تعالی دی چې حرم له امن ور کړی دی او دوی د دې امن نسبت غیر الله لکه ومن اظلم ممن افترى دا څلورم زجر دی په شرک کولو باندې چې شرک کوي او د جواز نسبت به الله لکه ومن اظلم څوک دی لای ظالم ممن ده هغه چانه افترى علی الله چې جوړي په الله باندې کده بندروغ او کذب بالحق یا دروغ جنګنی حق د حق نه مراد قران کریم دی او یا نبی علیه الصلاۃ والسلام او کذب بالحق یا دروغ جنګنی حق لرا لما جاءه هر کله چې راغیدل الیس فی جهنم آیا نشته ده په جهنم کې مثون دی رغال الکافرین د پاره د کافرانو آیا نشته په جهنم کې مثون دی رغا د کافرانو د پاره یا نشته ده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا پدی آیت کی ترغیب دی وس عمل کولو لخر والذین وهغه کسان جاهدوا چې مجاهده کوي کوشش کوي فینا زمن په دین کې فینا معنا فی دیننا یا زمن په لار کې لنهدینهم خامخا منغب اخایو دویل سبلنا خپل لارې کم خلق چې کوشش کوي زمن په دین کې الله وي منغب اخو دویل سبلنا خپل لارې څه مقصد فضیل بن عیاض رحمه الله د دې مقصد بیانای وې کم سړی چې کوشش کوي د علم دین پس د کولو کې الله وې موږ به اوخایو هغیلا طریقې د عمل کولو چې کم سړی د دین د علم حاصلولو کوشش کوي الله ولدا عمل کولو طریقې خي خلاره ولا خي دویمه معنا سهل بن عبد الله کوي وې کم سړی چې کوشش کوي زمنګ د اطاعت کولو زمنګ اطاعت کوي نو موږ به اوخایو هغه لارې د ثواب موږ به ډېر اجرونه او ثوابونه ورکو بل معنا دا رقم چا سړی چې ځان کړي کوشش کوي په دعوت او تبلیغ کې خلکو له الله د دین دعوت ورکوي نو الله وي موږ به اوخایو دلایل د حق دلایل بوله موږ به اوخیو پزړه کې به ولا واچو حق پرست انسان چې کله چا سره مناظره کوي بحث کوي الله ولا دلایل به اسانه لکه د ابراهیم علیه السلام مناظره چې د نمرود سره و نو نمرود الله به چپ کنه جواب یې نشو کولای نو والذین وها کسان جاهدوا چې کوشش کوي فینا زمن پلار کې کوشش به عام دی کم سړی چې د الله پلار کې کوشش کوي د الله د دین خدمت کوي قران کریم لذي ترجمه کوي درس کوي روزه نیسي زکات ور کوي jihad کوي دعوت او تبلیغ کوي دا ټول د الله لارې دي کنه نو هغه کسان چې ځان کړي فینا زمن پلار کې الله ویل نهدینهم خامخا من بدول او خو سبلنا خپل لارې
وان الله وبشك الله لمع المحسنين خامخا مرګړې د نیکی کوونکو دی